آیا کله مو فکر کړی چې مغزو ته مو یو څه درشي او ستاسې له حرکت پرته ولیکل شي؟ ظاهرا ناممکن ښکاري، خو فیسبوک وایي ډیر ژر به دې کار ته زمینه برابره کړي. کالیفورنیا کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د دې کمپنۍ مشر وویل پر داسې یوې ټکنالوژي کار کوي چې له مخې به کمپیوټر د مغزو په مرسته اداره کیږي. فیسبوک تمه لري داسې ورځ به راشي چې خلک په عادي ډول په خپلو کمپیوټرونو کې له لرې واټنه د مغزو په مرسته کار وکړي. دا موټر به د راتلونکي زمانې زیرک ټلیفونونه وي، خو څنګه؟ یو چینایي موټر جوړونکې کمپنۍ لینک وایي د نوي نسل لپاره پر داسې موټرونو کار کوي چې وړیا انټرنیټ سره نښتي وي او همدا به د ټولو موټرو لپاره یو معیار وي. د موټرو خاوندان کولی شي دا ډول موټر له نورو خلکو سره هم شریک کړي او نوی سافټویر هم ورته جوړیدای شي. کوچني خپله چلیدونکي دا ډول روباټونه اوس د لندن په ډیرو کوڅو کې لیدل کیږي او ډیر ژر به ستاسو سیمو ته توکي هم در ورسوي. د ورو حرکت لرونکي دا روباټ تر 10 کیلوګرام وزن ستاسو تر دروازې دروړلی شي او له 3 کیلومتره واټنه اداره کیږي. د هرمس کمپنۍ لخوا جوړ شوی روباټ لومړی ځل تیر کال په هامبرګ کې وکارول شو. د ماستر کارت په نوم د کریډټ کارتونو کمپنۍ وایي ژر به داسې کارتونه جوړ کړي چې د ګوتو نښې یا فنګر پرنټ پکې کارېدلی شي. د دې کار اعلانونه په جنوبي افریقا کې پیل شوي دي. د پیسو د ورکړې پر مهال دا ټکنالوژي د موبایل په بڼه کار کوي، په دې معنی چې د پیسو د پرې کولو پر مهال به پر خپل کارت ګوته ږدي. امنیتي کارپوهان وایي دا ټکنالوژي لا هم بشپړه خوندي نه ده، خو د بایومټریک لپاره یې کارونه سمه ده.